بسم الله الرحمن الرحیم. ام اس اکسل څه شی ده؟ دا کوم قسم پروګرام ده؟ نو اول به د ام اس اکسل باره کې لنډ معلومات وګورو. ام اس اکسل دا د مایکروسافټ کمپنۍ یو پروګرام ده. مایکروسافټ نړیواله کمپنۍ ده چې مختلف اپریټینګ سیسټمونه عامل سیسټمونه لکه چې عامل سیسټم وینډوز عامل سیسټم جوړوي او مختلف پروګرامونه لکه ام اس آفیس او یا ځینې نور پروګرامونه دا هم جوړوي. دا سپریډ شیټ پروګرام د سپریډ شیټ لپاره یا د کم ام اس اکسل کم دغه د صفحې کم جوړښت دی جوړول د صفحې جوړښت د سپریډ شیټ باندې مختلف کارونه ترسره کولو لپاره استعمالیږي. همدارنګه د ام اس اکسل مهم خصوصیات چې دي مهم کارونه کالکولیشن دا د محاسبې لپاره استعمالیږي. ګرافینګ ټولز د ګرافونو د جوړولو لپاره. پایوت ټیبل د خاص قسمه چارټونه دي د هغو لپاره استعمالیږي. ام اس اکسل عمومي صفحې جوړښت ترازو او د ام اس اکسل نن انشاءالله په دې ویډیو کې د ام اس اکسل دغه عمومي کم سکرین فرنټ صفحه چې ده د دې باره کې لنډ معلومات وړاندې کوو. انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به په تفصیل سره په هرې برخې باندې د ام اس اکسل د ریبنونو مینیوګانو کمانډونو همدارنګه مختلفو عملو ترسره کولو لپاره ګرافونه جوړول پایوت ټیبلې چارټونه جوړول او همدارنګه مختلف محاسبې او فارمولو باره کې به معلومات وړاندې کوو. نن اوله ویډیو ده. نو په اوله ویډیو کې به د ام اس اکسل د صفحې دغه کم ظاهري جوړښت چې دی دې باره کې به معلومات وګورو انشاءالله. نو اول په صفحې په اول سر کې که تاسو وګورئ دا زما کرسر چې اوس کوم ځای کې ده دغه علاقې ته کویک اکسس ټول بار ویل کېږي. دلته چې ده موږ هغه کمانډونه ځای پر ځای کوو کوم چې ډېر استعمالیږي. لکه تاسو وګورئ مختلف کمانډونه دي دلته. سورټینګ دا لکه ترتیبول A to Z یا Z to A، ریډیو انډو همدارنګه سیو لپاره مختلف عملې او دا نور داسې نور. نو دلته چې دا کویک اکسس همدې لپاره ورته وایي چې کویک مطلب زر تر زره لاسرسي لپاره دلته دا استعمالیږي. دومه برخه کې چې ده د ام اس اکسل مینیوګانې یا ریبنونه راځي. نو په ریبنونو یا مینیوګانو کې مختلف ریبنونه لکه فایل ده. فایل ریبن کې بیا دننه مختلف کمانډونه دي. سیو ده، سیو از ده، نور دي تاسو کتلی شئ په سکرین باندې. اوپن ده، پرنټ ده، شیر ده، ایکسپورټ ده، کلوز ده، مختلف نور دي. هوم مینیو ده، په دې کې ګوره مختلف کمانډونه دي. لاندې کلیپ بورډ ده، کټ کاپي همدارنګه فانټ په نوم باندې ځان ته یو ټیب ده. په دې کې الایمنټ نمبرو لپاره مختلف. بله مینیو مثلا انزرټ مینیو ده. نو دا انزرټ مینیو کې بیا مختلف کمانډونه دي. ټیبلې دي، پایوت ټیبلې دي، پکچر راوستل همدارنګه سټور کول او داسې نور. همدارنګه پیج لیاوټ کې مختلف کمانډونه دي. فارمولا کې مختلفې فارمولې دي. فارمولو باندې به انشاءالله په تفصیل سره خبرې کوو په دې ټولو په راتلونکو ویډیوګانو کې. ډیټا په نوم باندې یو دانه مینیو ده چې په دې کې مختلف ریبنونه کمانډونه موجود دي. همدارنګه ریویو او په آخر کې یوه مهمه مینیو چې ډیولپرز په نوم باندې یادیږي. په دې کې اکثره داسې شیان دي چې هغه ډېر ایډوانس استعمالیږي لکه مایکروس ولا یا ویژوال بیسیک په نوم باندې. دا یوه ځان ته کمپیوټري ژبه ده چې د ام اس اکسل د صفحې د ښکلا او همدارنګه د ام اس اکسل د صفحې د داسې جوړولو لپاره استعمالیږي چې د هغې په واسطه موږ په خپله ځان ته خپل ام اس اکسل په خپل ترتیب جوړ کړو. له ریبنونو نه وروسته کمانډونه. نو کمانډونه هم تاسو کتلی شئ. کمانډونه ما تاسو ته وویل چې مختلف کمانډونه په دې هر ریبن کې موجود دي. فارمولا بار دغه ساحه ده. دا اوس چې زما کرسر په کوم ځای کې ده دا سپینه ساحه په دې کې فارموله لیکل کېږي. مثلا موږ کومه فارموله استعمالوو په ام اس اکسل کې نو هغه دلته لیکو.
دلته لیکل کېږي. همدارنګه کولی شو په سیل کې هم ولیکو. له هغې نه وروسته نیم باکس ده. نیم باکس دغه ساحه ده، تاسو وګورئ A9 یې لیکلي. A9 دې ساحې ته که چېرته کرسر مونږ وروړو لیکي نیم باکس. نیم باکس مطلب دا چې دا د اوسنۍ زمونږ کرسر چې اوس په کومه سیل یا کومه حجره کې ده د هغې موقعیت ښیي. مونږ اوس کرسر په 9مه رو کې چې په کې کالم کې او همدارنګه په 9مه رو کې موجود ده. دغه نمبر چې ده 1 2 3 دا د روګانو شمېر ښیي او دغه کې د عدد چې کوم ده دا د دې کالمونو ترتیب ښیي. کالمونه په ABC ښودل کېږي. له هغې نه وروسته روز دی. روز مونږ تاسو ویلې چې په 1 2 3 باندې ښودل کېږي. دا روګانې دي مختلفې. تقریبا د روګانو د کالمونو شمېر په MS Excel 2014 کې په مخکینی ورژنونو کې محدود و. په شمار باندې یو څه روګانې ولې، خو په 2010 2010 او 2010 او دې نه ښکته کوم ورژنونه چې راځي د MS Office په دې کې د MS Excel د روګانو کالمونو شمېر تقریبا ډېر زیات بې حده زیات کالمونه او روګانې لري. او دا رو په اصل کې چې ده رو دغه افقي کرښې ته ویل کېږي. دا د MS Excel کومې د افقي کرښې چې دي دو ټولو ته لکه اوس تاسو کتلی شئ د بلو رنګ باندې کوم چې د آسماني رنګ باندې دا رنګ شوي دا یې اوس یوه رو ده، او یا دا زیړ رنګ تاسو وګورئ دا اوس یوه مکمله یوه رو ده په زیړ رنګ باندې چې رنګ شوی ده دا 2م لمبر. همدا کالمونه چې ده د MS Excel عمودي کرښې دي. عمودي کرښې لپاره نښته لکه اوس ما دا کومه رو کالم چې په نښه کړی د R کالم د په سور رنګ باندې رنګ شوی ده. او سیل له هغې نه وروسته سیل ده. سیل چې ده د MS Excel د روګانو او د همدارنګه د کالمونو د انقطاع نه رامنځته کېږي. یعنې روګانې او کالمونه چې سره یو ځای شي له هغې منځ نه چې کومه یوه دانه یو برخه په هغوی دواړه یو بل کوم ځای کې قطع کوي هغه نقطې ته چې د سیل ویل کېږي. له هغې نه وروسته بل موضوع زمونږ ورک بوک ده. ورک بوک دغه د MS Excel دغه عمومي صفحه دغه کوم کې چې تاسو وینئ دغه ګردې چارخانه‌یي کونجې خانې چې دي دا ټوله صفحه د ورک بوک په نوم باندې یادېږي. په دې کې په همدغه ورک بوک کې مونږ مختلف کارونه ترسره کوو، عملیې ترسره کوو. له هغې نه وروسته سټیټس بار. سټیټس بار دغه لاندنۍ برخه بالکل د MS Excel د لاندنۍ برخه ده چې د سټیټس بار نومیږي. تاسو دا کونج کې وګورئ دلته د ریډي په نوم باندې ریډي لیکل شوی. مطلب دا سټیټس بار په اصل کې مونږ ته د مونږ اوسنی حالت راښیي چې اوس مونږ په MS Excel کې په کوم حالت کې نو ریډي حالت کې لاله اوسه په دې سیل کې ډیټا نه ده انټري شوې. که چېرته زه دلته ډیټا انټري کول شروع کړم نو هلته انټر لیکل کېږي. او همدارنګه که چېرته زه مثلا له دې سیل نه ووځم او بیا راشم بیا څه پکې لیکم نو دلته چې بیا انټر لیکل کېږي. نو دا په اصل کې مونږ ته د مونږ اوسنی حالت راښیي. له هغې نه وروسته د MS Excel دغه کوم زومین برخه چې ده دا په دې کې چې ده د MS Excel دا صفحه زوم کېږي را لنډېږي او بیرته هغه کېږي شاته کېږي. دغه کرسر د دلته مثبت او منفي نښه هم شته په دې هم زیاته وکمه شو. او له هغه نه وروسته 2 دانې خطکشونه یا رولرې په دې کونجونو کې موجود دي چې MS Excel د صفحې د افقي رولر چې کوم افقي خطکش هغه د MS Excel د صفحې د ښي طرف او چپ طرف بولو را بولو لپاره استعمالیږي. او افقي کرسر یا افقي کوم خطکش چې د هغه د صفحې د بر او کته بولو لپاره استعمالیږي. نو دا د MS Excel لومړنی ویډیو چې ده MS Excel مونږ دغه کم ابتدایي معلوماتو بیسیک کم انټروډکشن هغه هم وکړه. انشاءالله که ژوند باقي و په راتلونکو ویډیوګانو کې به د MS Excel باره کې مختلف ویډیوګانې جوړوو. په د MS Excel په ټولو برخو باندې به انشاءالله کار کوو.